د کونړ په سیند ولې بندونه نه جوړیږي؟ څوک یې مخالفت کوي او ولې؟ هیله ده چې ویډیو تر پایه وګورئ چې په ډیر څه پوه شئ. اوبه د ژوند له اړینو اړتیاوو څخه شمیرل کیږي. انسان پرته له اوبو ژوند نشي تیرولی. اوبه د انسان په ژوند کې په مخامخ او نامخامخ ډول ځانګړی اهمیت لري. په نړۍ کې هیڅ یو ژوندی موجود خپل ژوند پرته له اوبو مخته نشي وړلی. د اوبو اهمیت ته په کتو په 1999 زیږدیز کال کې اقتصادي ماده وګڼل شوه. اوبه د طبیعي سرچینو لکه ځمکه، ځنګل، کان، ژویو په خلاف اغیزه له سیاسي پلوه بهر هم موجوده وي، لکه د سیندونو جریان په څو هیوادونو کې. د اوبو پر سر شخړې په ټوله نړۍ کې شتون لري، ځکه په نړۍ کې 2500 شاوخوا سیندونه شتون لري چې له څو هیوادونو څخه تیریږي. هغه تازه راپور چې د امریکا جان هاپکینز تازه خپور کړی دی پکې راغلی دی چې 2025 زیږدیز کال کې به هرو 3 نفرو څخه یو نفر په داسې یو هیواد کې ژوند کوي چې هلته به د اوبو کمښت وي. که څه هم افغانستان د اوبو له کبله بډایه هیواد دی، تقریبا 15 میلیارده متره معکبه د اوبو کلنی جریان لري، خو یوازې له 3% په هیواد کې ګټه پورته کیږي او نورې ګاونډیو هیوادونو ته بهیږي چې له ایران پرته له نورو هیوادونو سره موږ دا ستونزه نه ده حل کړې. افغانستان ټول 130 کوچني او لوی سیندونه لري چې 3 لوی دي، چې د کونړ سیند هم له لوی سیندونو څخه ګڼل کیږي. دا سیند د پیشای، مستو، لختو، چترال او پیج له سیندونو څخه جوړ دی. د کونړ سیند ته د چترال سیند هم وایي. د کونړ سیند خونې، قلعه بلورداغ یا د پامیر د اوبو بند څخه سرچینه اخلي. کونړ او ننګرهار خړوبوي او سمرخیلو کې د کابل سیند سره یوځای کیږي. اوږدوالی 480 کیلومتره دی او 11 میلیارډو متره معکب اوبه لرونکی دی. د کونړ پر سیند د بندونو خبرې د داود خان له وخته کیږي، خو له بدمرغه تر اوسه په دې برخه کې داسې کار ونه شو چې د دې سیند اوبه مهار شي. نو اوس کونړ ته وارداتي بریښنا ورکول کیږي. دا چې ولې د کونړ پر سیند بند نه جوړیږي، دا عوامل لري. د افغانستان او پاکستان د اوبو د ویش مسله. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوبو د ویش په اړه تر اوسه افغان لوري دا مسله نه ده مطرح کړي چې اساسي علت یې د ډیورند مسله ده. که چیرته د ډیورند مسله حل شي نو دا موضوع په خپل حلیږي، ځکه د اوبو د ویش د نړیوالو اصولو له مخې هغه سیندونه چې سر تر پایه په یو هیواد کې بهیږي حقوق یې هم هماغه هیواد پورې اړه لري. نو ځکه د کونړ سیند سر تر پایه افغان خاوره کې بهیږي او حقوق یې هم د افغانستان دي. دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا ستونزه نه ده حل شوې، نو نړیوال هم نه غواړي په داسې جنجالي مسایلو کې پانګونه وکړي، ځکه نه غواړي چې له ځانه یو هیواد خفه کړي. که څه هم په ظاهر پاکستان وایي چې د کونړ سیند له چترال څخه سرچینه اخلي او ډیر وخت په دې سیمو بریدونه هم کوي او ډیورند کرښې ډیرې برخې هم نیولي. یو سبب یې د کونړ د سیند د اوبو د سرچینو کنټرول دی، خو په پټه د دې مسلې حل پسې ګرځي، ځکه چې پاکستان غواړي له افغانستان نه ډیرې اوبه ترلاسه کړي. پاکستان د اندوز د سیند د اوبو خور مساحت حوزه د پاکستان د ټولې خاورې 25% جوړوي، چې د پاکستان اتیا نه تر 15% نفوس هم دلته میشت دي، چې د اندوس او فرعي حوزو د اوبو مقدار 152 میلیون ایکروفت ته رسیږي، چې له ډلې 143 میلیون ایکروفت د خپلو لویدیځو فرعي برخو یعنی افغانستان او 8.4 میلیون ایکروفت ختیځ برخې یعنی هند دی. د دې هیواد د ډیلی ټایمز په 28 مارچ 2004 کې د پاکستان له نقله لیکلی وو چې د کابل سیند او د کونړ شاخه د اندوس مهمه برخه جوړوي او که هغوی ترې ګټه پورته کړي نو 15% به کمښت راولي. د نیشن ورځپاڼې په وینا له افغانستان څخه پاکستان ته هر کال 18 میلیونه ایکروفت دی. پاکستان د ټولو اوبو له ډلې 40% له بهر څخه ګټه پورته کوي، چې 20% یې له افغانستان څخه دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې پاکستان د اوبو د کمښت د هیوادونو په 9 نمبر کې ځای لري. د
پاکستان دلچسپي په افغان سوله کې یو عامل اوبه دي، لکه څرنګه چې کشمیریان د خپلو اوبو قرباني دي، د افغان جنگ هم یو علت اوبه دي. پاکستان د کابل پر سیند د افغانستان له غوښې پرته 15 بندونه جوړ کړي. اساسي علت یې همدا دی که کله د اوبو د ویش مسله راشي چې پاکستان د ډیرو اوبو مستحق شي، ځکه د اوبو د ویش د نړیوالو اصولو له مخې هغه هیوادونه چې د اوبو د ویش څخه وړاندې ډیر تاسیسات جوړ کړي وي ډیره برخه اوبه ترلاسه کوي. نو موږ هم باید دا کار کړی وای، خو له بده مرغه موږ دومره بودیجه نه لرو او هره لحظه له پاکستان څخه شاته یو. امریکا هم نه غواړي له یوې خوا پاکستان خفه کړي او بل اړخ غواړي چې مرکزي اسیا هیوادونه په یو نه یو ډول له روسیې څخه راجلا کړي او د امریکا منځنۍ اسیا هیوادونو په ستراتیژي کې دا موضوع ډیره ښه روښانه شوې. نو ځکه د دې ډول پروژو لپاره پیسې ورکوي چې هم پاکستان، افغانستان او مرکزي اسیا سره خوشاله کړي. اوس که کونړ ته وارداتي برېښنا ځي یو ښه خبر دی، تر هغې چې موږ کار وکړو او ځان له نړۍ سره سیال کړو، نو بیا به د خپلو اوبو مسایل له ټولو ګاونډیانو سره حل کړو. درنو لیدونکو ډیره مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک کړئ. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او دا لیکنه د محمد داوود نیازي وه. که په اړه کوم نظر لرئ نو زموږ سره شریک کړئ. تر بلې ویډیو هر چیرته چې یاست اباد او خوشحاله اوسئ. الله مو مل شه.